بسم الله الرحمن په ډسټرکټ سوات کې په ضلع سوات کې او ماسټر آباد کې دا ډېر نوموړی او ډېر خوږژبی شاعر سراج الدین صاحب کوم چې دا 15 کتابونو مصنف دی او لا شپږم روان دی لا د پریس مرحلو نه به انشاءالله وځي او شپږم کتاب به مارکیټ ته راځي او ولسم انتظار د هغو شاعري م ګوري او ماشاءالله ډېر ښکلې شاعري کوي دا سراج الدین سراج صاحب د ارمان سراج والد صاحب نن راغلي سوات ته دا اوس به هم خپرونه کوم موږ دعوت راکړی یو خو زه ډېر مشکور یم چې موږ له دعوت راکړو او نن راغلو ستاسو ډېره مننه سراج صاحب ډېره مننه عطاور رحمان صاحب ستاسو ډېره مننه کوم ستاسو د پشتو پوائنٹ.com مننه ده او ستاسو د کیمرې په شا چې زما ملګری دی مهران او کامل شاه د دوی ډېره مننه کوم او څو شعرونه به سره شریک ما بل یو نظم لیکلی و که نه کامل شاه نو هغه نظم د سره شریکومه چې د ژوند لوبه داسې لوبه لکه لوبه د کرکټ ته د ژوند لوبه داسې لوبه لکه لوبه د کرکټ ته اوس په شپږ شپېته رنزونو یک تنها په پیچ ولاړ یم بل وکټ را سره نشته د ګټلو چانس مې کم دی د ټارګټ نه کافي لري حوصله مې وارخطا ده داسې ښکاري اوټ کېږم د ژوند پاڼه مې ریجېږي درنګ ساعت لا راغورځېږي خو دا هم د رب احسان دی چې 50 مې پوره شوې په دې سخت ناکاره پیچ کې دا هم لویه کارنامه ده ډېر مننه استاد صاحب ستاسو ډېر مشکور یم چې موږ هم دعوت راکړو ډېر ښکلې شاعري کوي ته او ماشاءالله موږ ګورو ستاسو دغه شعرونه د فیسبوک د پاڼې نه ډېر زبردست په موږ ډېر ښه لګي او په ولس هم ډېر ښه لګي او استاد صاحب دا راته ووایي ستاسو مارکیټ ته څو کتابونه راغلي دي او مخکې به څه سوچ هم دی څه ویژن هم دی یاره جی مارکیټ ته خو زما تقریبا 15 کاله ما لیک وکړو شپږ نیم کاله لیک مې وکړو د 2015 نه واله تر دې دمه پورې زما کتابونه چاپ کېږي نو 15 کتابه زما مارکیټ ته راغلي دي په 15 کاله کې او شپږم کتاب به انشاءالله د کال اخیر ته هم مینوالو لاسونو ته ورسېږي لګیا یم د یو کتاب نه زیات نشم کولی په کال کې خو دغه کال کې به کتاب راوړم او چې څو پورې ژوندی یم نو دغسې به کوم انشاءالله هر څو چې ته جوړ ماشاءالله استاد صاحب تاسو د پښتو دپاره د پښتو ادب دپاره ماشاءالله تاسو ډېرې هلې ځلې کوئ او مونږ ګورو هم ولس ته موږ ته ډېر قابل احترام هم دي اوس چې تاسو کم کتاب راځي د خیره سره د هغې له به تاسو کم څه نوم هم منتخب کړی څه نوم به ولږدئ د خیره سره عطاور رحمان صاحب نوي کتاب له خو ما نوم ایښی دی خو اکثر زه د نوم چې کله کنفرم کوم نو د ملګرو په مشوره کنفرم کوم پته نه لګي چې دغه نوم به کنفرم شي که نه خو ما نوم ایښی دی پې غم نم او صنم نو دغه زما د کتاب نوم دی که ملګرو نه وخوښ او بیا به بدلوم او که خوښ نو همدغه نوم به شي ښه استاد صاحب دا راته ووایي نو په څومره وخت کې به ستاسو کتاب مارکیټ ته راشي یعنې د پریس د مرحلو نه به تېر شي انشاءالله زما کتاب هر کال د دسمبر په میاشت کې زه شایع کوم او د نوي کال له شروع کېدو نه مخکې نوی کتاب زما مارکیټ ته راځي ښه استاد صاحب ستاسو چې کوم لومبی کتاب لیکلی او د هغې څه شعرونه زموږ کتونکو سره شریک کوي بیا به انشاءالله ستاسو په ژوند ځواک خبرې کوو ستاسو په شاعرۍ دې کتاب نه به زه تاسو ته یو دوا شریکه کړم د کتاب په اول سر باندې ده پاک ربه تل میټینګ په خپل ګفتار کا او د خبرو نه غازي مې د کردار کا او چې زما د تباهۍ وسیله ګرځي ما د هغه عملونو نه قلار کا او مال دولت جاګیر بنګلې مې په کار نه دي د ضمیر په خاوندانو کې مې شمار کا او ربه دا مهرباني را سره وکړه او د سیرت په ښکلاګانو مې سینګار کا او د سراج دغه دعا د ذوالجلاله په خپل رحم روان په نیغه لار ډېر ښه ډېر زبردست استاد صاحب ښه استاد صاحب ماشاءالله ستاسو شاعري مونږ ګورو کتونکي هم لګیا دي ګوري ستاسو شاعري او ډېر خوږه به پې هم لګي مونږ ډېر زیات کتونکي دا مهال کتی شي ګوري مونږ ښه استاد صاحب دا راته ووایي شاعرۍ میدان ته راغلي نو پس څومره وخت مو تاسو شاعرۍ میدان ته راغلی دی د 2012 په آخري میاشت کې ما شاعري شروع کړې وه او دغه د 2016 اوسه نو په دې کلونو کې لکه 2012 نه واله د 14 په اولني کتاب باندې ووته او بیا په 15 کې 2015 کې اول کتاب په 2014 کې دویم او بیا پسې په 15 کې دریم او په 13 کې څلورم 19 کې پنځم او انشاءالله دا شالم روان دی په دې کې به شپږم کتاب زما مارکیټ ته راځي
استاد صاحب دا راته وایي ماشاءالله تاسو ښه شاعري کوئ او دا راته ووایي چې په شاعرۍ میدان ته راغلی چا نه ډېر متاثر شو کوم شاعر جو بایي تاسو د هغې نه ډېر متاثر شو شاعرۍ میدان ته راغلی یاره شاعري چې ده نه د شاعرۍ کې زه د هر چا نه متاثر یم څوک چې ښکلی شعر لیکي او زما په زړه باندې خوږ ولګي هغه ما ته په یادو یادېږي زما ټول له سر ګلونه دي زه پکې دا نشم ویلی چې دا پلانی پکې ډېر دغه دی پلانی پکې نه دی بهر صورت ملګري دي زمونږ هغه سټډي کړو د هغو نه استفاده وکړه د هغو شعرونه مونږ په ذهن کې کېنول او د هغې نه پس ما خپله شاعري د هغه پورې نه شروع کوله څو پورې چې زما عمر پوخ شوی نه چې زه د پوخ عمر شوم زه د نوکرۍ نه ریټایرمنټ ته نږدې شوم ما شاعري شروع کړه او زما خوش قسمتي وه چې خلکو خوښه کړه او د دغه ورځې نه لیدی یم چې څو پورې دا خلک ما خوښوي د هغې پورې به زه کتابونه چاپ کوم او دوی له به شعرونه جوړوم استاد صاحب کم زاړه شاعران چې تېر شوي دي که نه ځینې خو پکې اوس خدای بخلي هم دي نو کم شاعر ستاسو ډېر خوښ و پخواني شاعرانو کې یاره زما په دې موجوده دغه کې چې کم یو وفات شوی دی غني خان زما ډېر خوښ و او د دې نه مخکې چې کوم دي رحمان بابا خوشحال بابا دا ښه شاعران دي دغه شان ما د اردو شاعران هم سټډي کړي ټول لکه غالب او مرتقی میر او خواجه میر درد او مومن او بل او بل محمد فراز صاحب نو داسې ډېر شاعران دي چې هغو نه ما استفاده کړې ده هغو که په اردو کې لیکلي چا کړي دي که چا په فارسۍ کې لیکلي کړي دي هغه مې هم سټډي کړي دي ګلستان بوستان مې هم کتلي دي د فارسۍ کتابونه دي او دغسې چې کم یو شاعر ته زه رسېدلی یم او هغه ما کتلی دی نو ډېر خوند یې راکړی دی او دغه هم د شاعرۍ اصلي وجه دا چې ته اول سټډي وکړې نور خلک سټډي کوي د هغوی نه څه دغه والې نصیحت والې نه بیا به د هغې نه پس که ته شاعري کوې نو بیا کېدی شي ښه شاعري کولی شي خو سټډي ورسره ډېره ضروري ده استاد صاحب ستاسو یو ډېر ښکلی شعر دی تاسو په امردو کې پیسې کړي دا زموږ کتونکو سره شریک کړئ نو ډېره مزه به وکړي انتظار کوي ډېر شعر دی اکثر ملګري وایي چې ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ دلته مو د اوسپنو باران وکړو تاسو په امرودو کې پیسې وګټئ موږ په زمرودو کې تاوان استاد صاحب دا راته ووایي اوس چې کم شاعران دي که نه ینګ جنریشن دی لګیا دي ماشاءالله ډېر ښکلې شاعري کوي دې ته په کم نظر ګورئ تاسو یاره نوی نسل چې دی په دې کې ښه هلکان تکړه تکړه هلکان شته موږ چې اکثر مشاعرې ولاړ شو ډېر ښکلی نوی خیال راوړي او انشاءالله چې دوی دغسې محنت کوي سبا له خو موږ نه یو سبا به زموږ ځای دي ونیسي نو په کار ده چې پوه هلکانو د اوس نه ټرین شي او چې کله هغه موږ زموږ په ځای باندې ودرېږي نو چې خلک یې وستایي او په کار ده چې هغوی محنت وکړي د محنت نه بغیر څه نه کېږي نو انشاءالله زموږ امید دی چې نوی نسل چې دی به مارکیټ ته هم دغه د ادب خدمت به کوي او مارکیټ ته به ښکلي ښکلي شعرونه راوړي چې پښتانه ترې مزه اخلي په اخره کې پښتنو له څه پیغام ورکړي په اخره کې پښتنو له دا پیغام ورکوم زما پښتنو ته همیشه دا پیغام دی چې خپلو کې مینه شئ د یو بل سره اوږه په اوږه ودرېږئ اتفاق اختیار کوئ د یو بل سره په اتفاق اتحاد چې کوم قومونه اوسي هغه قومونه نه خوارېږي د یو بل سره دغه کې دښمنۍ پرېږدئ دا دښمنۍ یو بل سره مه کوئ دا دښمنۍ ډېر ناکاره شی دی او مینه شئ او د دې نه علاوه خپله ژبه مه هېروئ خپله ژبه خپل کلتور دا مه هېروئ نو دا به ډېره ضروري خبره ده چې ځکه چا نه خپله ژبه هېره شي هغه پام ورکړي بس خپرونه م راغونډو استاد صاحب په اخره کې د خپل له خوښې غزل یا شعر ووایئ زموږ کتونکو سره بیا به انشاءالله پروګرام پای ته رسي زوړ نو زما نوې شاعري ده چې اوس هم تا پسې جړېږم خو لږ لږ اوس هم تا پسې جړېږم خو لږ لږ او د نارنج په شان زیړېږم خو لږ لږ او څنګه چې ما ته لږه لږه را یادېږي زه به هم درته یادېږم خو لږ لږ او په نیولی شم چې ستا په کوڅه وړم په شا وګورم ودرېږم خو لږ لږ او ملا مې ټیټه او ویښته سپین شو خوله کنډاسه خو بیا هم در نظارېږم خو لږ لږ او ستا د یاد ګوره وریځ مې په سر ګرځي لکه واوره ویلې کېږم خو لږ لږ او یوه ورځ به ټول سیراج له دنیا لاړ شم مودې وشوې چې مړ کېږم خو لږ لږ ډېره مننه ډېر شکریه قدرمندو کتونکو تاسو وکتل چې استاد صاحب شاعري ډېر خوږ ژبې شاعر دی د سوات سره تعلق ساتي او ماشاءالله تاسو شعرونه مو واورېده نو الله دې دوی له ژوند ورکړي دغه شان د پښتو د دې پښتنو خدمت نور هم وکړي په ادب پښتو ادب کې او زه د هغو ډېر مشکور یم چې موږ له وخت راکړو خپل کور به عطا رحمان له ورکړي اجازت په ډېر بخښونکي رب عزوجل سپارم